بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په دغه خدمت کې یم. محترم دوستانو، که لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ. د دې په واسطه به تاسو ته بیا زموږ د چینل ویډیوګانې ډېر ژر در رسیږي او معلومات به تاسو ژر ترلاسه کوئ. نو محترم غرونو، د نن ورځې په درس کې مونږ لرو په مینو کې د سکرین ریزولوشن، یعنی د سکرین کم خصوصیات چې په سکرین باندې د ریزولوشن مطابق دي هغه مونږ ته ښایي. سکرین ریزولوشن مونږ سره دلته موجود دی او دلته په کنټرول پینل کې مونږ سره هم موجود دی. کنټرول پینل ته چې تاسو کله راشئ او دلته وګورئ نو مونږ سره لیکلی دي دلته سکرین ریزولوشن. ریزولوشن مونږ سره په دې برخه کې دغه دی لیکلی دی. تاسې په دې برخه کې هم کولی شئ. که مونږ هلته دغه درس وایو که دلته، مګر مهمه ده چې مونږ هغه لیست د مخې رانیولی باید هلته به ووایو چې دلته مو دلته کنټرول پینل په اپلیټو کې بیا تیریږو. راځو رایټ کلیک کوو او سکرین ریزولوشن باندې کلیک کوو. په دغه کې ریزولوشن دغه سکرین هغه رڼا مونږ ته ښایي، ډسپلی مونږ ته ښایي چې څنګه خصوصیاتو باندې تاسو غواړئ. دغه موږ سره فول شکل باندې د 1440 × 900، نو دغه موږ سره فول شکل دی. که تاسو غواړئ دغه راکم کړئ په دې طریقه سره هم افلای باندې دلته کلیک وکړئ. کله چې په افلای باندې کلیک وکړئ او بیا دلته ایروپیک باندې کلیک وکړئ نو ګوره د سکرین داسې موږ ته نیمه غوندې شو او نمایي اندازه تور شو. که تاسو دغه اندازه نور هم داسې کمول غواړئ بیا سکرین ریزولوشن ته لاړ شئ. نور یې پسې څنګه کوئ راکم کې مثلا دغه شکل ته یې راولئ او راشئ افلای باندې دلته کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پاپ اپ مینو دلته وګورئ او ایروپیک ته لاړ شئ نو سکرین زموږ نور هم څنګه شو توروالی او ریزولوشن اندازه کمه شوله. که بیرته خپل عادي حالت ته بیاوئ نو څه طریقه به وکئ، دا به بیرته ریورس به کوئ، ریورټ به کوئ تر څو خپل عادي حالت ته لاړ شي. نو تاسو به بیرته دغه 1440 × 900 دې ته به راپورته کوئ تر څو سکرین ریزولوشن تاسو بیرته برابر شي او بیا به په افلای باندې کلیک وکړئ. ښه، که اوس وغواړو د کمپیوټر دغه سکرین موږ داسې سرچپه غوندې کړو نو دلته مختلف حالات موږ سره موجود دي. پورټریټ مثلا داسې عمودي شکل باندې شي. که دلته وګورو د کمپیوټر د سکرین موږ سره داسې سرچپه معلومیږي. اوس څنګه شو؟ که موږ ماوس یو خوا باندې بیاو هغه په هغه خوا باندې نه ځي، په بل خوا باندې ستنېږي. ښه، غواړو چې دا څنګه کړو، داسې لینډسکیپ شکل فلیپي کړو او راشو افلای باندې کلیک وکړو نو دغه موږ سره وګوره سکرین په دې بل مخ باندې څنګه شو راواوښتلو. ښه، که غواړو دا شکل په دې بل خوا باندې چپه کړو، پورټریټ فلیپ کړو نو دغه به ورته انتخاب کوئ، افلای باندې کوئ نو موږ سره سکرین په دغه شکل باندې جوړ شو. نو دغه مختلف حالتونه موږ سره په دې برخه کې موجود وو. نو محترمو دوستانو، دغه د سکرین د ریزولوشن مطابق درس وو. تر بلې ویډیو چې زه به ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان. یو څو ثانیې وروسته به نورې ویډیوګانې راځي په سکرین باندې، هغه تاسو وګورئ او معلومات ترې حاصل کړئ.